عملا ګران دوستانو مې اوله بیا هم ښه راغلاست بلې ویډیو ته. په نوې ویډیو کې زه تاسو ته بیا د اف جي کوین کوم اف جي کوین ویبسایټ چې ما تاسو ته معرفي کړی و، سره کې مثلا فري ګټو کو فري پیسې پکې وګټو، انلاین پیسې ترې وګټو. نو زیاتره ملګرو په کمنټو کې ولیدي یا ملګرو مسیج راته کړی داسې دا دروغ دی، دا حقیقت نه دی، دا داسې ده. نو په نوې ویډیو کې زه داسې درښیم چې په اف جي کوین کې ما سره کوم بي کوین دی چې زه غواړم هغه اف جي کوین ته وړم او هغې باندې سټیک وکړم. یعنې سټیک معنا څه ملګرو؟ سټیک معنا داسې تاسو کله سټیک پې کوئ نو هغې کې تاسو د ورځنۍ ګټې درکوي. ټول مثلا سټیک سره سپې کوئ چې مثلا په څومره بي اف جي کوین باندې تاسو سټیک لګوئ نو هغې کې تاسو ورځنۍ ګټه مثلا $1 $2 تر $3 پورې تاسو ګټه درکوي. نو ملګرو په نوې ویډیو کې درښیم چې په اف جي کوین کې اف جي ویبسایټ کې څنګه سټیک کولی شو. څه ده نو ملګرو دلته تاسو وینئ ما سره سیان دا بي کوین دی چې ما له خپل باینانس اکاونټ څخه ورته ولګېد تقریبا 0.02 بي کوین دی راسره. څه ده زه دا غواړم اف جي کوین ته وړم او په سټیک باندې ورم تر هغو ما د ورځنۍ ګټه راکوي. نو په نوې ویډیو کې تاسو درښیم چې څنګه په اف جي کوین اف جي ویبسایټ کې څنګه کولی شو سټیک وکړو، څنګه کولی شو مثلا خپل پیسې پکې سرمایه ګذاري کړو په دې کې څه ده او د څخه ګټه واخلو. نو ملګرو ما ته دا بي ده نو زه غواړم دا بي اول سواپ کړم اف جي کوین ته او بل هغې سټیک پې ولګوم. نو هغه کسان چې مخکینۍ ویډیوګانې ما نه دي کتلې نو هغوی د لاړ شي زما مخکینۍ ویډیوګانې وګوري ځکه مثلا اکاونټ جوړولو طریقه دا ټول هغه شی ما ښودلي دي. او بل دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ایښی هغې ځای کې تاسو کولی شئ راسئ پکې او اکاونټ پکې جوړ کړئ او لوګن شئ پکې. نو زه غواړم اول دلته راسم په دې سواپ باندې ورته کلیک کړم تر هغو د ما بي اف جي کوین ته بدل شي څه ده یا بدل کړم. دلته سواپ باندې ورته کلیک کوم ملګرو. سواپ باندې مې چې کله کلیک کړم لږ دا صفحه لوډینګ اخلي. کله چې لوډینګ تر سره شي نو په دې سواپ کې به تاسو څه کوم ملګرو اول زه به تاسو ته ګوره که تاسو چیرې اس ډي ټي غواړئ اس ډي ټي اف جي کوین ته وړئ نو په دې کې به تاسو ورته انتخابوئ او که اف جي کوین غواړئ مثلا ډالر ته وړئ یا مثلا بي کوین ته وړئ نو په دې کې اول تاسو ورته انتخابوئ. اوس ما سره بي دی که نه زه غواړم هغه اف جي کوین ته وړم تر هغو ما سره سټیک ولګېږي. نو دلته زه کلیک ورته کوم. په دې چې کله کلیک کړو نو تاسو به دلته چې شي باندې کلیک کوئ په دې ژبه کلیک کوئ اف جي بي تو اف جي په دې ژبه ورته کلیک کوئ څه ده. نو که چېرې تاسو سره اف جي کوین نو غواړئ چې اس ډي ټي نو تاسو په دې ژبه ورته کلیک کوئ اف جي تو اس ډي ټي همداسې یو بل دوئ. نو ما سره بي ده زه غواړم اف جي ته وړم دلته په دې باندې ورته کلیک کوم نو دلته اماونټ راته لیکي په دې کې ما سره دې 0.02 څه ده دلته ورته لیکم 0 مثلا دلته ورکوم 0.02 بي دی راسره څه ده ملګرو. نو دلته مثلا کالکولیټینګ راته روانه ده مثلا دا څومره هغه کېږي څومره اف جي کوین کېږي. اوس کالکولیټینګ راته کوي ملګرو دا د ملګرو ما ته وایي چې 14,000 اف جي کوین کېږي. نو زه دلته چې کوم په دې سواپ باندې ورته کلیک کوم په دې کې ملګرو تاسو وینئ په دې سواپ باندې به زه ورته کلیک کوم په دې سواپ به زه ورته کلیک کوم ملګرو. نو مهمه شی دا ده ملګرو چې دې څخه بیخي فیس نه قرض کوي. ګوره ملګرو ما سره بي ختم شو څه نه ملګرو ما چې کوم بي کوین و هغه ختم شو ما سره اوس اف جي کوین ده. په دې اف جي کوین باندې زه اوس کولی شم ملګرو دغه سرمایه ګذاري ته ورکړم یا هماغه په انګلیش کې سټیکینګ ورته وایي سټیک باندې ورته ولګوم. نو راځم ملګرو په دې چې ورته کلیک کوم چې باندې والېټ باندې کلیک کوم چې ما سره بي کوین دی که راسره اف جي کوین دی. نو والېټ باندې مې کلیک کوم ملګرو نو تاسو دلته خپله تاسو سره وینئ ګورئ ما تقریبا 14,200 اف جي کوین دی. نو زه غواړم سټیک پې ولګوم. سټیک څنګه کوم یا ملګرو غواړم سرمایه ګذاري پکې وکړم په دې سایټ کې په دې اپلیکیشن کې. نو دلته سټیک باندې کلیک کوم ملګرو. په دې سټیک باندې چې کله کلیک کوم ملګرو دا د سټیک باندې ما ورته کلیک نو اوس ګورم چې ښه ماته راوړي. نو په دې کې ملګرو ستاسو بلانس ښیي دلته ګورئ اف جي بلانس ما سره تقریبا 14,200 کوین دی او په دې کې مثلا ټوټل پروفیټ راته ښیي مثلا څومره ګټه تاسو ته ښیي او په دغه کې ملګرو تاسو د نن ورځې ګټه درښیي په دې 4 ساعت کې نن ورځ کې څومره ګټه کوي هغه درته ښیي او دلته بیا ټول پروفیټ درښیي مثلا پروفیټ دې ته د ټول ګټه سرمایه مثلا تاسو څه لرئ دغه ګټه تاسو ته ښیي څه نه ملګرو. نو دلته راځم کود ملګرو په دې کې راته وایي چې انټرس اماونټ دلته راته وایي چې انټرس اماونټ ټو سټیک زه غواړم دا ټول ولګوم ملګرو دا سیف جي کوین ما ټول ماکس باندې ورته کلیک کوم ټول راته سټیک او دلته به چې سټیک ناو باندې ورته کلیک کوم ملګرو چې دا به راته سټیک سي او که نه دلته لږ زر لوډینګ اخلم ملګرو دا سټیک هز سکسسفل ما دغسې سټیک مثلا وسو مکمل سو او د ما سټیک ولګېده. نو دلته زما سټیک ولګېده ملګرو نو ما ته دلته بلانس چېرته راښیي زه سټیک اوس چېرته را پیدا کړم چې د ما سټیکینګ کې مثلا پروفیټ شته نشته نو تاسو بېرته ګورئ دلته چې کوم سټیک باندې ورته انتخاب کړئ چې په دې سټیک به زه ورته انتخاب کړم ملګرو دغه ده سټیک باندې بیا ورته کلیک کوم نو دلته ما ته وایي چې ټوټل سټیکینګ 14,000 څومره او ټوټل اکټیو سټیک مثلا دا 14,000 څومره سکې مثلا کوین راته ښیي او دلته راځم ملګرو په دې کې نو نن خو ملګرو ما ته ګټه نه ده نو دلته راته وایي چې مثلا 0% مثلا تر اوسه ګټه نه ده ځکه د اوس ما سټیک ولګوم نو سبا ته انشاءالله زه ویډیو پرې واخلم چې څنګه مثلا ما ته د سټیک نه ګټه راغلې ده او که نه ده راغلې څه ده ملګرو.
نو دلته به زه ورته کلیک کوم په چې باندې ټوټل پروفیټ ده دلته ملګرو دا خو ما مخکې تاسو ته تشریح کړه نو سبا ته به زه تاسو ته دا ویډیو در واخلم او دا در وبښم چې ماته د ورځنۍ ګټه راکړې ده په دې کې ورځنۍ ګټه ښکاري چې راکړې ده او که نه راکړې نو دغه د سټیک طریقه ملګرو څوک غواړي چې مثلا په دې کې کار وکړي په دې اپلیکیشن کې نو ګټه وکړي نو په دغه طریقې ته کولی تاسو سټیک وکړئ یا سرمایه ګذاري وکړئ نو په دغه طریقې تاسو کولی شئ سټیک وکړئ نو له یاده مو لاړ نه چې دغه ویب سایټ یا دغه اپلیکیشن لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ایښی هغې تاسو کولی شئ راسئ پکې او دغه راخلاص کړئ او په دې کې مثلا کار وکړئ انلاین پیسې وګټئ نو انشاءالله ملګرو سبا ته به زه دا ویډیو واخلم چې دې کې سټیک څخه ماته څه ګټه راغلې ده او که نه راغلې او که ګټه هم راغلې تاسو به ویډیو ښه ګورئ او که نه راغلې تاسو به ویډیو ښه ګورئ او بل به چې کله بلانس ما سره مثلا برابر شي او څه ګټه راته وکړه نو زه به د ویډیو هم اخلم چې دغه څه زه ویډرا کوم پیسې به ترننه نو ملګرو دا به زموږ نوې ویډیو په دې هیله چې ویډیو خوښ شوي ویډیو چېرته خوښ شوي ویډیو سره لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ او زموږ ټلګرام چینل سره حتما فالو کړئ ځکه دغه هر ورځ مثلا دغه کې کوډونه راځي فری ارننګ راځي دغه ټول کوډونو لینک به ما د ټلګرام چینل کې دغه تاسو کولی ترلاسه کړئ نو ملګرو تر بلې ویډیو پورې خدای سپارم الله په امان مخته مخه شه